السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نوراني قاعدة صفحة نمبر 30 تختي نمبر 16 تشديد بعد حروف مدة. په دې تختې کې هم د شاد ولا سبق ته ځکه چې د قاعده په ختمېدو دی په نظر قرآن کې د شد کلمې لره ډېر یو اهمیت حاصل دی. د دې ولا حروف ظاهراً ګران ښکاري، خو په دې تختې کې هغه حروف ښیي، هغه حروف چې شاد نه مخکې حروف مده وي یا شاد نه وروسته حروف مده وي. بس شاد نه مخکې حروف مده وي چې دا شاد راغلی وي، او تجوید په اصطلاح کې دا شاد سبب د مد فرعي هم جوړیږي. ٹھیک شوله، خو اله چې کله ونه مخکې حروف مده وي وروسته ونه دا شاد وي، او په دې ځای کې داسې کلمات شته چې شمینځ کې حرف مشدد وي، وروسته ونه حرف مده راغلی وي، او مخکې ونه مخکې ونه حروف مده راغلی وي، لکه مثلا حاجوک حاجوک، خو بیا چونکې اول حروف مده باندې مونږ مد فرعي کوو ځکه چې هغه نه وروسته سبب راغلی دی. بهرحال تجوید خبرې دي، خو دومره زده کې چې شاد نه مخکې یا وروسته حروف مده راغلی وي هغه کلمات په قرآن کې یا دلته زده کونو کې، او د آخري تختو کې ګران الفاظ راخلي چې طالبان په خپلو خپو باندې ودرېږي. ټولو طالبانو په حق کې د دعا دی چې الله رب العزت ته ټول د نوراني قاعدې ویلو او بچو او قرآن مجیدونه تجوید مطابق کی سره در مونږ آمین ثم آمین. اس تخت میں مدوں اور مشدد حروف کی عملی مشق کرائیں، اس لیے کہ بعض الفاظ میں ایک مد ایک شد اور بعض میں دو مد دو شد ہیں، ان کے جوڑ و روان پڑھنے کا طریقہ سکھائیں. په دې تختې کې د مدونو او د شدونو عملی طریقه شاګردانو ته وښایي. دا هدایت استادانو دپاره دي، ځکه چې په بعضو کلمو کې یو مد یو شاد وي او په بعضو کې دوه مدونه دوه شدونه راغلي وي سره کې. ٹھیک شوله، بعض مشکل الفاظ کا جوڑ و روان، مثلا ضالن کچیر مونږ ته د تیر شوي تختو قواعد زده وي نو دغه آسان دی. بیا لکه مخکې ما په اصولو د تدریس کې ویلی دي چې ماشومانو باندې زاړه سبقونه بطور سبقي واورئ چې شاته هغو ته قاعده صحیح زده وي نو انشاءالله بیا مشکل نشته. ضالن جوړ ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن روان ضالن. هجوں سے پڑھنے کا طریقہ دا ضالن به مونږ څنګه په پټکو یو هجو معنا یو بیلا بیلا پټکو. ګوره دا مدې دپاره خپله قاعده لیکلې دي، دا عجیبه قاعده دی، دا یاد کې زده کې بلکې دا عملي طور باندې زده کې. ګوره ضالن کلمې ته ګوره په بورډ ولیکه، غاټه غاټه ولیکه ضالن ضالن. ضالن میں پہلے حرف مدہ سے دائیں طرف صدامینز کی الف تے غنا دائیں طرف یعنی دا دو طرف تا دائیں طرف والے حرف کا نام لے تو ضاد دا. گورا ضاد ودیلو ضاد. پھر حرف مدہ کا نام لے بید الف نما واخرت حرف مدہ دا نو الف څنګه شو ضاد الف. پھر حرف مدہ کے بعد والے حرف مشدد کا نام لے صدا لام دا نو څنګه وے ضاد الف لام. ٹھیک شو لام. پھر مدہ پھر مد اور حروف مدہ سے پہلے والے حرف کی حرکت کا نام لے بیا د ماد نما واخلا، مثلا دس اے ضاد الف لام اردرو حروف نما دا واخستا بیا ماد نما واخلا ضاد الف لام مد بیا د اول حرف نکم زبر د مغا نما واخلا تو وقت کچھ بتا. پھر مد اور حروف مدہ سے پہلے والے حرف کی حرکت کا نام لے مد زبر. پھر ان سب کا روان پڑے بے اٹولو روان ہوئے ضال. پھر مشدد حرف کی حرکت کا جوڑ و روان پڑے بیا دا مشدد حرف جوڑ و روان ہوئے لام دو زبر. پھر سارے لفظ کا روان پڑے ضالن. بہرحال دا قاعدہ استاذ دے ازدہ کی خلاصہ یہ کہ ایک سانس میں یوں پڑے، بس دس یہ ہے گورا ضاد الف لام طول حروفنا ممتد واسطة مد زبر ضال
لام دو زبر لن ضالن انشاءالله ته باندې پوه شوی ښه. بله کلمه د حاجو کا اخر کې دا هم د پاسه په هدایتو کې لیکلی دی. حاجو کا جوړ ح الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا جوړ شول حاجوکا. زه کوشش کوم انشاءالله چې دغه کلمات لږ مشکل دي ټول درته جوړ و روان ووایم، خو که بیا میسج اوږدېدو بیا به ګیله نه کوې. ښه غوږ شه ورته ښه. طلبا دې هم متوجه شي، اساتذه کرام هم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن جوړ شول ضالن. په پارونه صفحه نمبر 28 باندې مونږ ویلي وو ځکه غاټ حروفونه وروسته الف راشي یا مد راشي هغه به غاټ وي. دلته ضالن ولا هغه قاعده جاري که ضالن. ماشاءالله. دال الف با مد زبر داب با زبر با تا دو زیر تین جوړ شول دابتین. ح الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جا کاف زبر کا جوړ شول حاجک. ح الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا جوړ شول حاجوکا حاجوکا. تجوید قاعده دلته دا ده ګوره حاجوکا کې هم الف مد ده دې باندې مونږ مد فرعي وکړلو او بیا جیم نه ما بعد څه کوم واو دی هغه غم او حروف ماده دی هغه باندې مونږ مد صرف اصلي او طبعي وکړل. دا وجه د الف چې کوم دی دا محل مات شو او جیم باندې کوم شاد دی دا ورته سبب مات شولو نو دا مد لازم کلمې مثقل شوله ټیک شوله نو دی وجه نه دا مونږ ماد وکړل. لضالون څنګه وایو لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیشلو لضالو نون زبرنا لضالون ولا الضالين واو زبر ولام ضاد زبر لض ضاد ألف لام مد زبر ضال لام يا زيلي ولا الضالي نون زبرنا جورشوال ولا الضالين دل دخل غلطی کی چې دوه د مخ کې د علامه غاټ وې دسي وي ولض دا به باریک وي ښه صرف دوه ماشین کړه دې سره د الف سره د ماده جګه ته دوه سره د الف سره د ماده غاټ ویل شي هغه شین د نور حروف باریک دي ټول تور سره دي ولا الضالين همزه زبر تا پیشتو اتو ح الف جیم مد زبر حاج جیم واو نون مد پیش جون نون یا زیرنی جوړ شول اتو حاجونی که شومان په یوې سا کې نشي ویلی په ډانډۍ ونه وایي بیا خیر دی ښه اتحاجوني من
منځ کې د سا والي او مدونه مقدارونه سره وکړي. وګورئ دا یوه کلمه دی، دوه مدونه دوه شدونه ورکې راغلي دي که نه ده. ولا تحاضون والصافات جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. دا تبیا وایي ګوره. فإذا فا زبر فا همزة زير إي ذال ألف زبر ذا فإذا دا ما تجربه دی. قاری صاحب محترمه څه کله یو حرف ته جوړ کړي نو بیا طالب باندې درې ځل وایه ښه. همدغه شان څومره حفظ استادان دي هغو دپاره مخکې ما یو فولډر جوړ کړی و چې دا ماشوم باندې به مطالعه څنګه یې دی هغه خپل یو فولډر و هغه کې مانده وه چې نظیره یادونو په ټایم کې د هغه وقفونه غونې مدونو سره زده که نظیره ورباندې هغه ته بیا اسانه وي. جیم الف مد زبر جا همزه زبر ا جاء تا طا زير تط طا ألف ميم مد زبر طام ميم زبر ما تا لام بيشتل جاءت الطامة الكاف با بيش كوب را کڑا زبر را كبرى طول جوړ شول. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. په د آخري تختو کې که دوې ورځې دورې کې ولګېږي خیر دی. اما چې کوم د قال ولا درسونه وي نو هغه کې به لږ زیات کوشش کوي طلباو سره، خاص کر د آخري تختو کې انشاءالله چې دا صحیح زده شي نو دا ډېرې مددګارې دي په نظریه قرآن کې. السلام ورحمة الله وبرکاته.